Welcome to lesson number 20. دوستانو شلم درس ته ښه راغلاست او په شلم درس کې موږ نن وی لوکاپ وایو. وی لوکاپ فارموله موږ در مخه اچ لوکاپ وویل، دا وری وی لوکاپ وایو. د وی لوکاپ فارموله دوستانو وظیفه دا ده چې که چیرې موږ غواړو چې مثلا په یو مکتب کې په یو کورس کې یا په پوهنتون کې مثلا د یو کلاس څخه امتحان واخلو او په هغه امتحان کې مثلا موږ د ځان ته یو داسې ټیبل جوړ کړو چې په کلاس کې مثلا ډېر مضامین دي، 14 مضامین دي او تقریبا 50 شاګردان دي. نو دا چې موږ څنګه معلومولای شو چې د مابین څخه مثلا احمد څو نمرې په درې کې وړي دي یا څو نمرې په پښتو کې وړي دي، دا به زموږ لپاره ډېر مشکل وي. اما اکسل دې ته اسانتیا برابره کړې ده چې موږ کولی شو چې ډېر ژر راوباسو چې دا د وی لوکاپ فارموله په واسطه موږ کولی شو چې دا راوباسو. نو دلته مثلا ما یو ټیبل جوړ کړی دی، مثلا دا یو سیم دی، تاسو په نظر کې ونیسئ سټوډنټ آی ډي، هغه شاګردان چې زموږ سره په سیم کې راسره دي دغه آی ډیانې دي. سټوډنټ نیم دغه نومانجه نیم علي جان ولی احمد منصور نورعلي اسد او حکمت الله دا د شاګردان نومانجه. فادر نیمز دا د فلان نومانجه. کلاس 10 دا ټوله مثلا یو سیم دی، لسم سیم دی او مضامین خو دلته مثلا ما 4 مضامین راکېږي چې په لسم سیم کې خو ډېر مضامین 14 مضامین دي که 15 مضامین دي، خو موږ به نن فقط پر دغه 4 مضمونو باندې دا فارموله زده کوو. پښتو د درې د میت، ریاضي د هیستوري تاریخ دی او دغه نمرې چې شاګردانو چې په پښتو کې 23 وړي دي، مثلا علي 45 وړي دي، جان 22 وړي دي او ولی احمد 22 وړي دي، منصور 23 وړي دي، نورعلي 14 وړي دي او اسد 15 وړي دي او حکمت الله 14 وړي دي. همچنان دا رقم په د نور مضامینو کې هم داسې نمرې وړي دي. نو اوس که موږ چیرې غواړو چې د یو شاګرد نمره معلومه کړو چې مثلا دلته به آی ډي به موږ ته معلومه وي، مثلا د 1403 آی ډي نمبر چې ولی احمد نومیږي، زه غواړم چې د دوی معلوم کړم چې د په ریاضي کې څو نمرې وړي دي. نو د دې لپاره چې غواړو لومړی راسو په ریاضي کې د نمرې معلومه کړو، فارموله ته راځو. فارموله پر دې ډول ده، مثلا چیرې دلته به ولیکم فارموله پر دې ډول ده، ایکوال یا مساوي علامه خپله وی لوکاپ لیکو، قوس خلاصوم او د هر هغه شاګرد په باره کې چې موږ غواړو نمرې راوباسو لومړی باید د هغه آی ډي موږ ته رامعلوم وي. نو 1403 زه ورته انتخابوم، دا آی ډي ده، کاما ټول ټیبل ورته انتخابوم، کله چې مې ټول ټیبل ورته انتخاب کړئ کاما. اوس دوستانو دلته یوه خبره ده، که موږ چیرې غواړو چې د ولی احمد د ریاضي نمرې راوباسو یعنې میت، موږ به دلته کلماتو حساب کوو. موږ اوس په لومړي کلم کې ولاړ یو، یعنې د دا کلم څخه به حساب ورته کوو. دا یو کلم، دا 2 کلم، دا 3 کلم، دا 4، دا 5، دا 6، دا 7. نو که چیرې موږ غواړو چې د ریاضي نمرې د ولی احمد راوباسو، نو موږ دلته باید 7 ورته ټایپ کړو او قوس بندوم، انټر وم. کله چې مې انټر ووالی 22 ماته په لاس کې راکړه. دا دوستانو دا 22 نمرې تاسو راسئ وګورئ، ولی احمد دی چې موږ ته 22 نمرې په لاس راکړلې. اوس که زه چیرې غواړم چې یا زه ورته وایم زه د 3 نمرې راباسم، چې زه د 3 نمرې راباسم، نو دلته خو موږ 7 ټایپ کړله، نو موږ به کلم نمبر بیرته اړوو 6 به کړو. او که چیرې موږ غوښتل چې د پښتو نمرې راوباسو، نو موږ به 5 کړو، ځکه د دې ځای څخه شروع کړو، دا 1 کلم، دا 2 کلم، دا 3 کلم، دا 4 کلم، دا 5 کلم. نو که تاسو راسئ دلته ودرېږئ او په فارموله بار باندې ودرېږئ، فارموله بار کې دلته مثلا څو موږ ورته لیکلي دي 22، دلته به فارموله بل اپلای کړو، ایکوال وی لوکاپ قوس خلاصوم او بیا هم ولی احمد ټول ټیبل ورته انتخابوم، کاما. اوس دوستانو که موږ چیرې غواړو چې د ده د پښتو نمرې راوباسو، نو موږ باید 15 ورکړو، ځکه که د دې ځای څخه حساب ورته وکړو، دا 1 کلم، دا 2 کلم، دا 3 کلم، دا 4 کلم، دا 5، نو موږ دلته باید 15 ورکړو. کله چې مې 15 ورکړل قوس بندوم، انټر وم،
نو تاسو وګورئ دوستانو رښتیا هم 22 په پښتو کې ورځي. نو دا و د وی لوکاپ فارمولا چې موږ کولای سو چې په پوهنتون یا مثلا په نور شخصي کورسو کې یا په نور مکاتبو کې کوم غواړو چې د یو سیم څخه امتحان واخلو او په هغه سیم کې مثلا 10 یا 12 مضامین وي او 40 یا 15 شاګردان وي، څنګه بیا موږ کولای سو چې په مابینځ کې معلوم کړو چې مثلا زما سره دغه شاګرد په تاریخ کې څو نمرې ورځي. دا خو ډیر سوزمن کار دی، خو اکسل جې ته فرصت یا د زمينه برابر کړی ده چې موږ به هغه نمرې او هغه شاګردان چې موږ په سیم کې لرو خپل د سیم شاګردان به راواخلو، ټول به دلته په اکسل کې یو ټیبل ورته جوړ کړو، ټول مضامین به دا رقم ورسو. بیا موږ کولای سو چې د هر شاګرد نمرې د وی لوکاپ فارمولې په واسطه سره اسانه ترلاسه کړو او دغه نتیجه لاسته راوړو. نو دوستانو دا و زموږ د وی لوکاپ فارمولا. په راتلونکي درس کې به موږ اف د ایکوال سره وایو، د ګریټر سره به وایو، لیس او فارمولا خو نو فارمولا ده.